سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یوې بلې ویډیو سره حاضر یم. نن چې زه کوم پروګرام خبره کوم نو دا هم د رورل ناردن امیګریشن پایلټ حصه ده چې RNIP ورته وایي. په دې کې 11 کمیونټیز دي په مختلفو صوبو کې، او ځینې کمیونټیز کې دي چې دي نو هغو دا پروګرام شروع کړی، لانچ کړی دی، او ځینې لا لانچ کوي. نو په دې میاشت نیمه کې ځینې او ځینې په دې څو ورځو کې هفته دوه کې نو دا به تقریبا د پوره پروګرامونه لانچ کېږي. په څه باندې ما ویډیو جوړ کړي دي او کوم چې راځي نو تاسو ته به زه د هغې تفصیل وړاندې کوم. نن چې زه د کوم کمیونټي خبره کوم نو دې ته وایي نارت بی، او دا په انټاریو صوبه په کوم کې چې موږ اوسېږو ډېره ښه صوبه ده. په دې کې د ټورانټو نه تقریبا 3.5-400 کیلومتره نارت طرف ته دغه ځای دی. ما په کوم وخت پاس کړی دی، ډېر ښه خلک دی، ډېره ښه کمیونټي ده. نو په دې کې هغو ته ځینې داسې NOCs دي چې هغه پکار دي، او په هغې کې ABCD ټول سکل ورکران شته. د هغې تفصیل به تاسو ته زه په یو ډیمو کې وړاندې کوم. دا پروګرام کیدای شي چې په دې هفته دوه کې شروع شي، خو تاسو کولی شئ چې لکه د اوس نه په دغه طریقه ځان پوه کړئ او جاب ته اپلاین شروع کړئ. زه به تاسو ته دغه ویب سایټ چې کوم دی هغه به هم په ډیمو کې وښیم، او بیا به د هغې جاب کم دغه چې دی په کوم ویب سایټ چې دی په کوم باندې چې تاسو کتی شئ نو د هغې لینکس به هم زه په ډسکرپشن کې ورکم، نو تاسو په هغې باندې ځان له جاب سرچ کولی شئ. په دې کې پروفایل جوړېدل ضروري دي، خو چونکې دا لانچ نه دی نو که د اوس نه تاسو په جاب سرچ شروع وکئ نو کیدای شي کوم وخت کې چې تاسو جاب میلویږي په هغه وخت کې دا لانچ شوی، او نور خلک چې جاب ګوري نو تاسو بیا ډایرکټ اپلای کولی شئ. نو راځئ تاسو ته په دې ډیمو کې ښیمه چې طریقې کار یې څه دی. ښه ملګرو، دا د نارت بی کمیونټي چې کومه ده د هغې د افیشل ویب پیج دی. دلته تاسو کتی شئ چې لکه نارت بین ایریا دا د رورل ناردن امیګریشن پایلټ حصه ده. ټیک شو، د دې د اولنی پیج ته که موږ راشو دا وګورو نو دوی دا پراجکټ شروع کړی دی، او دلته تاسو کتی شئ څنګه چې ما تاسو ته ویلي کمینګ سون. نو دا ډېر زر را روان دی، کیدای شي هفته 10 ورځې دا پروګرام را روان وي، خو تاسو د اوس نه جاب ته اپلای کولی شئ، او بیا به چې جاب اپلای کول او په جاب موندو کې وخت لګي نو په هغه وخت کې تاسو جاب میلاو شي نو بیا تاسو خپل پروفایل چې دی هغه جوړولی شئ. ښه، د ټول نه مخکې به زه دا خبره وکړم چې لکه کم کیټګریز دي. نو دلته که موږ راشو دا کوېسچن نو what sectors will be hiring skilled foreign worker که نه. نو دلته تاسو وګورئ چې په دې کې ټول نه مخکې هیلث کیر او سوشل ورک کې چې کوم NOCs دي هغه دا دي. په دې کې ډېر شی دي، نرس دي او پریکټیکل نرس، جنرل پریکټیشنر، فیملی فزیشن، سوشل ورکر، ارلی چایلډهوډ ایجوکیټر او سوشل کمیونټي ورکر، او دا دي. د دې سره بیا ټریډز چې کوم دي نو په هغې کې څنګه چې ما ووایي هیوي اکوپمنټ ماشین والا، اټومیټیو سروسز والا دا NOC دا کنسټرکشن دا دي. د دې سره کارپینټرز دي، الکټریشن دي، پلمبرز دي، ټرانسپورټ ټرک ډرایورز دي که نه، هیوي اکوپمنټ اپریټر دا دي. د دې سره بیا بزنس ایډمنسټریشن کې دا د NOCs دي. انفارمیشن ټیکنالوجي کې بیا دا دي، کمپیوټر انجینیر دا نور چې دي، سافټویر انجینیر، ډیزاینر. دا دغه چې دي دیوله دلته په کار دي ده، او دلته پکې اوپن پرېښودي دي لس اپلیکنټ، خو دا ځایونه ورکړي دي چې انجینیر دی یا ایویشن ټیکنیشن پایلټ وغیره، خو د دې چانسز ډېر کم دی. نو موږ به راشو دا څلور چې دا NOCs چې کوم دي په دې څلورو سیکټرو کې په هیلث کیر، بزنس او انفارمیشن ټیکنالوجي ټریډز کې. دلته یو بله خبره هم زه ملګرو ته وکړم چې لکه فرض کړه که دا NOC لیکلي که نه، نو دا NOC چې کله تاسو هلته وګورئ نو ضروري نه ده چې تاسو لکه اوس یو کس دی او هغه سوشل ورک یا دی دغه چې کوم دی ټایټل یې دا نه دی، نو ضروري نه ده چې لکه هغه دې پکې نه ګوره. کله تاسو دا ورکئ هلته 4152 که نه په نیشنل اکوپیشن سرچ کې ورکئ 4152. د مثال په توګه زه دلته ورکم 4152 سوشل ورکر راغی. دا چې کله تاسو سرچ کوئ نو دا وګورئ مثال په توګه تاسو ته ښیمه چې لکه اوس دلته چې دی که د چا سره د جاب ټایټل د چا دی یا کوم ایکسپیرینس یا ورک ایکسپیرینس یا نور څه، سوشل ورکر دی، سوشل ورک سپروایزر دی، هغه په کوم ایلیجیبل دی په دې NOC کې دي دا ټول. سایکیټریک سوشل ورکر دی، میډیکل سوشل ورکر دی که نه. نو دا مختلف ټایټل دی د هغه کیدای شي. نو دې خبرې به تاسو خیال کوئ که فرض کړه تاسو یو ټایټل ته نږدې او تاسو وګورئ چې که په دې کې هر یو ټایټل پکې فټ کېږي نو تاسو بیا لیکلی شئ انکلوژن.
دا پکې شامل دی چلډرنز ایډ انویسټیګیټر کنه دا هم اوس په دغه سوشل دغه کې دو شامل کړی دی په دغه NOC کې نو دې ته خیال کوئ یو NOC کې تاسو پکې ډایرکټ ټایټل نه نو تاسو یې لټولی هم شئ چې دغه NOC تاسو وګورئ بیا د مین ډیوټیز کم دي دا مخکې ما خبره کړو چې په مین ډیوټیز کې کم از کم 80% ډیوټیانې چې هغه د دې سره میچ کوي کنه دې نه پکې دا ټکي لیکي بیا د امپلایمنټ ریکوایرمنټ دغه څه دي او کم کم څیزونه پکې نه دي شامل نه دا ترې ویستلي دي دغه شانتې هره NOC چې کومه ده هغه چې کو په دې کې ډایرکټ نه هغه نوم ستاسو نو تاسو کته هم شي چې په دغه NOC کې کېدای شي دغه ټایټل لا خبره وي خو اوس راځم د نورو خبرو لا اپلیکانټس چې دی نو اپلیکانټ لکه ما چې څنګه خبره وکړه دا به داسې شروع کېږي چې انشور that you meet the federal eligibility requirement کنه نو federal eligibility requirement څه دي هغه هم هغه دي چې ما مخکې د دې خبره کړې ده چې لکه ورک ایکسپیرینس په خپل NOC کې ستاسو ورک ایکسپیرینس نېشنل اکوپیشن کلاسیفیکیشن نو خو ما تاسو ته وښول چې الریډي دغه NOCs چې کوم دي دغه پکې شامل دي د کتو ته خو حاجت نشته جاب آفر نو جاب به ګورئ اوس تاسو ته ښیم چې جاب به څنګه ګورئ ځکه چې جاب په دغه ځایونو کې لټول غواړي او دیو لا خپل ویب سایټ باندې جاب آفر نه دي دغه کړي شروع کړي نو زه به تاسو ته نور ځایونه وښیم د هغې نه تاسو جاب لټولی شئ ها ورکینګ ان کاناډا دا خو بهرحال دا بیا وروستو خبرې دي کوالیفیکیشن اسسمنټ نو دا هم ما تاسو ته ویلو چې لکه یو خو به دغه آیلټس ټیسټ پکاري بل چې دی کوالیفیکیشن اسسمنټ یا ECA چې کوم دی نو هغه ECA چې کوم دی هغې باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده نو په هغې هغه تاسو کتی شئ چې موږ خپل دغه څنګه دلته د رال ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ کنه څنګه به کوو په دې هم ما په ویس باندې یو ویډیو شته دی هغه تاسو کتی شئ چې لکه څنګه به دا دغه کول غواړي لینګویج ریکوایرمنټ دی نو هغه چې څنګه ما تاسو ته ووایي چې NOC A دپاره 6 دی او CLB 6 او B دپاره چې دی 5 دی او C او D دپاره 4 دی خو دلته دي چې دی نو دی کم از کم 5 زما خیال چې غواړي نو بهرحال کوشش وکړئ چې 5 وي چې چانسز هم ښایي دغه شانتې فنډ نیډډ ټو سیټل ان کاناډا کنه نو دا بیا څومره پیسې چې پکاري تاسو چې دلته راځئ نو په هغې باندې ځان پوه کول غواړي چېرې د یو کس دپاره څونه دي د ډېرو دپاره څونه دي نو هغه هم تاسو دلته بیا کتی شئ نور څه خاص دا ریکوایرمنټ په دې کې دومره نشته خو بیا بل راځو انشور دیټ میټ د کمیونټي بیسډ کرایټیریا کنه نو کمیونټي بیسډ کرایټیریا دا د دیو بلاوز دا جوړی دا تاسو خیمه بیا چې لکه کوم علاقې کې به تاسو د نارت بیا او د نږدې علاقې چې دي په دې کې به تاسو د جاب دپاره اپلای نه کوئ نو په دې کې بیا کینډیډیټ الیجیبیلیټي کرایټیریا دی کې بیا اولنۍ خبره کړې ده چې لکه تاسو چې نو فیډرل الیجیبیلیټي کرایټیریا به پوره کوئ کوم چې د ما خبره وکړه که نه بیا دویم لکه موږ راشو نو په دویم کې بیا د هر یو کمیونټي خپل کرایټیریا نه د دې هم دغه دی چې لکه انګلیش یا فرنچ لینګویج چې دی په دې یو کې پکار دی آر یې پکې لیکلی دا دی نو په دې کې نمبر یې پکار دی بیا چې دی نالج آف بوث افیشل دا خو وشوه ایچ بیا خپرې نمبرې دي دغه شانتې ډیګري خپرې نمبرې دي دا ټولې خپرې نمبرې دي دا تاسو کتی شئ ډېر ملګري اکثر دا وایي چې لکه دوی پکې دا هم لیکلي چې یاره تاسو کو دلته کار کړی یا دلته ایکسپیرینس یا د دې ځای ډیګري یا که ستاسو سپاوس د دې ځای نو ګوره دا کو ستاسو نه نو دا د هیڅ چا نه که فرض کا ستاسو دا ټوټل 100 نمبرې او ستاسو پکې 40-50 جوړیږي نه د نورو خلکو هغه هم دومره جوړیږي نو ستاسو د نورو خلکو سره مقابله دې ته مه ګورئ چې زما دا نشته نو زما نه کېږي نه دغه هم کېږي ځکه چې د هېڅ چا هم دا نه وي څوک چې هلته اوسېږي نو هغه ته نور لارې ډېرې هغه دلته دې څیزونو ته اپلای نه کوي او څوک چې اپلای نه کوي نو هغو دلته او نه یې کار یې نه د دې ډیګري نه ایکسپیرینس نو په دې خبرو دا تاسو په قلاره بیا لوستی شئ چې لکه کومې کرایټیریا ده بیا خصوصا د سپاوس دپاره چې کومه ده نو که ستاسو سپاوس یا د میل او فیمیل که نه کور ودانی نو د هغې دپاره چې کوم دی نو که هغو په دغه کې دلته ما کته دا دی که په دې NOCs کم الیجیبل NOCs چې کوم دي نو که په هغې کې چېرته د هغو ایکسپیرینس وي نو د هغې په کوم بیا خپلې نمبر دی دغه شانتې دا بیا پوره دغه تاسو کتی شئ چې کم عوامل دي بیا انټرویوز دپاره دا خو بیا وروسته خبره ده د انټرویو ده نو اوس دا د امپلایر دپاره ده بیا اپلیکنټس په هغې کې دویم میټ کرایټیریا دا وشوه فایند فل ټایم امپلایمنټ کمیونټي ګنه څنګه چې د ما ووایي چې لکه دا به تاسو ګورئ نو بلډ یور کینډیډیټ پروفایل دا کمینګ سون دا اوس را روان دی دا هم هغه نیشنل اکوپیشنز دي کوم چې ما تاسو ته اوس وښول دا 3-4 قسمه
د دې نه بیا که نور منګه لاندې لاړ شو نو کمپلیټ دا بیا وروسته خبرې دي. اوس لکه دې له زه راځم دا frequently asked questions چې کوم دی نو what is the North Bay RNIP community boundaries کنه دا boundaries کوم دي تاسو بل که په کوم ځای کې جاب ګورئ نو دا کو تاسو کلیک کړئ نو دا علاقې چې کوم دي کوم چې په دې دایره کې دننه دي نو تاسو چې کله جاب سرچ کوئ زه به تاسو ته لاندې په لینک کې دا دغه درکړم دا ویب سایټ به ته وښیم د هغې لینکس به وي نو په هغې باندې تاسو جاب سرچ کولی شئ خو دا به ګورئ چې دا هم په دې علاقو کې دا کومې چې په دې دغه کې د نارت بی دا یلک دی دا نورې دا څه چې په دې دایره کې دننه دي نو په دې علاقو کې به جاب ګورئ او وروسته بیا به خپل پروفایل کریټ کولی شئ تاسو. ها دا خبره شوه. وټ سیکټر سکل دا خو ما درته ووایي چې دغه څوک دغه دي وټ از د پروسس اف رورل ناردن دا بیا لکه دی دا پوره پروسس دغه کړی دی چې صحیح طریقې کار دی څنګه به دا کېږي. ها وایي که زما په دې کې ونه شي نو دی بیا وایي چې نورې ډېرې لارې شته دا هم بیا وروسته خبره ده. آرال اکوپیشن سکل الیجیبل ټو اپلای نه دا لیکلي دی چې نو ټیک شو لکه دې ته اوس دا ټول نه دي په کار کوم چې ما تاسو ته وښول نو صرف هغه اکوپیشنز کې خلک اخلي جاب آفر ټو اپلای فار ریکمنډیشن جاب آفر په کار دی دی وایي چې یس جاب آفر په کار دی. هاو لانګ ډز اټ ټیک ټو ریسیو پرمننټ ریزیډنس څومره وخت پې لګي نه دی وایي چې 2 میاشتو پورې وخت پې 12 میاشتو پورې وخت پې لګي چې تاسو آی آر سی سی ته اپلای وکړئ او تاسو بیا کاناډا ته راشئ. ها ډو اپلیکنټس اپلای آوټساید د کنټري اوس دا خبره ډېره ضروري ده نو دلته ورته لیکلی دی چې نو اوس خلک به وایي چېرې د بهر نه اپلای کولی نشي کولی ډو اپلیکنټس هیو اپلای فرام آوټساید اف د کنټري که نه خو دلته دا خبره نه کوي دلته دا کوي چې اپلیکنټس می اپلای فرام ودین د کنټري آر ابراډ نو دې خبره ته به خیال کوئ نه چې په دې تاسو غلط شئ چې یاره دا موږ د بهر نه اپلای نشو کولی نو دوی وایي چې د کنټري یا ملک دننه هم کولی شئ او بهر هم کولی شئ. دغه شانتې بل خبره دا کوي چې ګوره کین آی اپلای فار ا جاب دیٹ از ناٹ پوسټ ان نارت بی ایریا آر اینڈ پی جاب بورډ د دې دا جاب بورډ لا په خپله کولاو نه دی نو دوی وایي چې تاسو کولی شئ که نه شئ نو وایي یس تاسو کولی شئ دغه ویب سایټ به تاسو له درکړم په هغې باندې تاسو جاب ته اپلای کولی شئ. ډو آی هیو ټو میک ا کینډیډیټ پروفایل نو دا به وایي چې یس ځکه چې دا په کار دی خو فلحال لا نه دی کولاو نو د هغه وخته پورې به دا کولاو شوی. نو دغه ټولې خبرې دا تاسو دا زه لینک ورکړم هلته په ډسکرپشن کې او نور د کوم جاب تاسو کتی شئ په هغې باندې به د هغې لینکس به هم زه ورکړم. نو هیله ده چې لکه ملګرو دا ډیمو تاسو وکته او لکه زما د ټولې خبرې مطلب دا دی چې د جاب اپلای نه مخکې تاسو له پکار چې تاسو خپل آیلټس وګورئ چې هغه برابري 2 کاله نه زیات نه چې ایکسپایر شوی نه بیا ای سی ای باندې چې ما کومه ویډیو جوړه کړې وه چې هغه وګورئ که نه پوهېږئ چې ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ به موږ څنګه کوو او د دې سره خپل ورک ایکسپیرینس برابر کړئ جاب ټایټل برابر کړئ دا څیزونه ریزومي ډېره زیاته ضروري ده کنیډین فارمیټ ریزومي څنګه جوړول غواړي په هغې هم زما یو ویډیو شته هغه هم تاسو کتی شئ. نو دا کاغذونه چې تاسو برابر کړئ په دې منځ کې نو کله چې تاسو جاب ته اپلای کوئ او بیا څنګه دا پروفایل کریټ کوئ یا دغه کولاو شي نو تاسو سره به بیا وخت به ستاسو نه ضایع کېږي او تاسو به په هغه وخت باندې بیا اپلای کولی شئ او نور خلک چې خبرېږي نو کېدای شي چې تاسو ته جاب هم میلاو شوی. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د الله په امان.